السلام علیکم او ستړی مشه وکیل خان یم د امریکا د کانګرس ودانې مخې ته ولاړم او کیمره دی بل خواته هم ما سره ملګري راغلي دي ملګري یو په F1 ویزا امریکا ته راغلی دی بل په J1 راغلی دی دواړو سره به خبرې اترې کوو دا ولاړ دی محمد طیب دی طیب د دیر سره تعلق ساتي په خیر ستړی وعلیکم السلام یا خو دې نه کېږي نه جی او دغه شانتي انور کمال صاحب چې کوم دی نو وزیرستان نه راغلی په J1 ویزا باندې انور کمال داوړ صاحب په خیر السلام علیکم بخیریت مننه ثانک یو راځي خبرې اترې کوو او د کانګرس د ودانې نه مخې ته خلکو ته اعلان کوو چې دا به په J1 او په F1 ویزې امریکا ته څنګه راځي چې دا ارمانونه خو له پورو کوو که څنګه مخاطره مایکونه مې نه وروړي الله دې وکړي چې اواز ولسي ورځي خو یو منځ کیمره تاسو ته تاو انور کمال اول خو راته دا ووایه دا J1 ویزا څه شی دی J1 یو نان ایمیګرینټ سپانسر ویزا دی ها چې راځي باندې امریکا ته ټول دنیا نه خلک راځي ها ډیفرنٹ کیټاګری کې راځي څوک سمر کیمپ ته راځي ها څوک PhD ته راځي دې اپلای څنګه کیږي اپلای وته څنګه کیږي اپلای با سمپل دا سه وکي شارټ درته خایم ها چې ویزټ په وکي د انټر ایکسچینج یا CHI کلچر ہوم سټے انټرنیشنل یا انټرنیشنل ایکسچینج اف نارث امریکا چې کوم ویب سټ دی هلته به اپلیکیشن فل اوټ کې هغه درنه انټرویو واخلي راځي دا سره ورو ها بر ولاړ یو هوا ده ها هغه فرست انټرویو د هغه کلیر شي دا ستا اپلیکیشن براشي امریکا ته او ټول چې کوم سمر کیمپ یا به ریویو کې چې کوم سمر کیمپ د ستا اپلیکیشن خوښ کو ها او انټیک به در سره وکړو انټرویو درنه واخلي اگزامپل سمر کیمپ ته راتل غواړي سمر کیمپ څه شي دا سمر کیمپ هم راته لګوای کنه کیمپ ټول امریکا کې سمر کیمپس وي دا جون جولای کې وي سمر کیمپ څه کوي ها او دته د امریکا کې د خپل چې کوم پیرنټس دا به ځان راوړي او ډیفرنٹ ټایپ اف سپورتس لرنینګ کوي صحیح سوینګ کې دلی شي هغه آرټ اینڈ کرافټ کې دلی شي هغه ساکر کې دلی شي باسکټ بال والیبال مطلب دا چې ته باندې چې لامبو ورځي چې امریکا کې خلکو ته لامبو خېما ہے نا او تو راځي ایز سټاف ایز ټیچر راځي تاسو له تاسو په کار دي چې امریکا ته راځي او ته ورته وایي چې راځي یو ټاپ سویمر یم وسل دغه بچانو ته خټي چې خایله شمه دا ورته وایي چې یو یونیک کلچر او ایکسپیرینس نه راوړم صحیح سمه مطلب دا خپل خصوصیت به وته صحیح ده انور کمال دې خو توي تر دې خوښه یخني ډیره زیاته ده د یخني مثال به دا درکم یو خدای مرغه ویني کانګرس ودانې دا وبو ور شوی دی وته ګور انور کمال کنه ښکاری ده کنه وبو ور دی کنګل دي چې کنګل وایي کی نو دا ته خو کېره مرغه په پاسه ګرځي به تلویزیون من تاسو وینئ دا وونه دی وبو نو دغه حساب سره او زه به زوم اوټ شم ته ته په F1 ویزا راغلی دا F1 د کیسه راته کار زه خو هم راځه چې بلور شي دی ګاډي خواله بلور شي ما خو یخنی وشو ګاډي کې بکینو نور کیسه ته کې کوزه کې چې دا کیسه ما ته ګران ښکاری ګاډي کې بکینو او ما ډیر زیات یا خوشو نور کمال خو خیر زه چې په ډیټیل سره خبرې کوم معلومات صحیح ورکو ها او کلی کې خلکو چې کم نه خبره چې بنونه او جیکټ غورځولې دي او توي په نور خبره په ګاډي کې انور کمال ګاډي راوست انور کمال سره راغلی و کنه دا کې راغلی و دا سپین خامار کې راغلی و دا خو یخنی ټول خلک ګوردل ته پیدل ګرځي راګرځي ماسي راغلی منډلا کنه ماسي لور ده او بیا ورپسې چې کم نه دی خو په امریکن انډین میوزیم دی خو انور کمال دی او ور سره شاته چې کم انور کمال وسوینه د نږدې نه دا خبره مو ټول په خپل رنگ کیو ا دې خو توي برادي خوشاله تا ته راتو شمه دا خاطوي ته په F1 ویزا راغلی دی F1 دا ویزا راته F1 څه شي دی F1 چې کوم لکه تیزه خبره وکړه امریکا د چې کوم سټوډنټ راځي دا د فل دا یو فل پروګرام دی څنګه J1 دی یو ایکسچینج پروګرام دی دا غي مدت ډېر ورکوټ دی ډېر کم یا 6 منث 3 منث هغه څومره کېدل شي ډیپند کوي پروګرام باندې د F1 چې کوم دی نو F1 پروګرام دا 5 ایئرز ویزا 15 کال ویزا راخه بالکل بهشک که تاسو ماستر 2 ایئرز یې که تاسو بیچلرز 4 ایئرز یې که تاسو 1 ایئر پروګرام یې خو چې په F1 باندې نو F1 کې ډېر بیا دغه دی دغه خپل څنګه چې J1 کې خپل یو خاص دغه دی داسې F1 کې ای کې هر یو پروګرام نه راځي لکه څنګه ته ته دا وایه پروګرامونه خو به ډېر دي ملګریا او کیسه دا ده انور کمال او کوم ساده خبرې کو خلک کوي مونږ ته لار وخایا کیسونه خو به ډېر دي درځو به څنګه دا کیسه راته اسانه کته چې کم نه ته کله وي تا کله فیصله وکړه ته امریکا ته ځې په سټوډنټ ویزا باندې او څنګه دی وکړه فیصله خو بس چې فسی مې وکړه او
بیا هغې نه پس مې بس پروسس دلته پروسس د څنګه شروع کو عمل د شروع کو څنګه د عمل شروع کو عمل خو بس داسې و چې یونیورسټي مې اول شارټ ټیسټ کوم په ځان د شارټ لیست ته وي دا پښتو ساده پښتو کې وای ګورالته خو تعلیم یافته خلک پکې ځاسې ځنې تعلیم یافته پکې به تعلیم دي چاته وایي خیر خو بیا هم چې کم دین خلک شارټ لیست مطلب دا چې تا یونیورسيټي غوړه کړه چې دغه یونیورسيټي کې ته اډمیشن کې چې پیښور یونیورسيټي کې به اډمیشن کې عبدالولي خان کې به کې کنه په بل یونیورسيټي قائد اعظم یونیورسيټي کې به اډمیشن کې یونیورسيټي غوړه کړه چې ته چې کم نه پلان یونیورسيټي کې اډمیشن کې ځکه چې تا میجر څه دی خو بیا ورپسې بل میجر یا کم چې کم ډیګري کم کې ویل دغه خواهشي شوقي نو هغه به حساب سره بګورې دا سینه چې کم یو تم اپلای وکړه ځکه چې رسته ټول ویزا هر څه دی باندې به ډیپند کوي او یونیورسيټي انټرویو یونیورسيټي غوړه کړه صحیح ده بیا یونیورسيټي نه بعد پروګرام چې کوم پروګرام هغه یونیورسيټي کې شته کني شته نه پس بیا دا یونیورسيټي ریکوایرمنټس کتل دي دا خپل ریکوایرمنټس څخه هغه کې به چې دا لپاره انګلیش کم ټیسټ هغه دا کوي نو مینلی مطلب موږ سره چې کم دی هغه درې سلوري دی پای کې آیلټس ته پی ټی دا ډولینګو دا ټافل دی زه خو ټول تخپل دا کوم چې امریکا ته راتلل څو غواړي نو ټول نه او بیسټ اپشن چې کم دی هغه ډولینګو دی ها ډولینګو دی باندې بلدار چې چرته تل ضرورت پکې نشته څنګه چې آی سی پی ټی کې سنټر تل ضرورت شته د اسلام آباد کراچي یا لاهور کور نه ورکول شي او پیسې هم ډېر زیات کم دي په آرام سره کیږي ها صحیح نو بس خپل کور کې یو لپټاپ پکاري او دا خپل ویب سټ باندې تاسو پریکټیس شي کولای او هر څه یادول سم ده ها هغه باغی ځان له معلوماتو کې کنه چې څنګه هوته تاسو دا پروسس وایا هغه وی چې ویب سټ باندې چې بیا د ویزا یونیورسيټي غوړه کړ بیا د ویزې ته څنګه اپلای وکړه بس چې کله یونیورسيټي اډمیشن وشي او بیا سیویز آی ډي د 20 ملاو شي بیا خپل ویزا ته باندې اپلای کیږي خپل ویب سټ د امریکا چې کوم ډپارټمنټ اف هوم سکیورټي دا هغه باندې اف ان ویزا خپل د اپلیکیشن فی دا او $180 او بس وسره ډي اس 160 فی دا هغه جمع کول $350 ان سبا د اپوینټمنټ نه ملي کېږي چې اډمیشن شي بل هفته کې سمستر شروع کیږي او ته ویزا نه ملو شي بیا وسکه دا سیده چې هغه بیا اول خو اپوینټمنټ ورکړي نه کنه کله چې هفته پاتې ځکه چې هغه ته یې چې هفته پاتې رانه څنګه دا ټریول کول دي هر څه کول دي نو خو ورکړي نه نو دغه دی داسې کوي مخکې پلانینګ کې مطلب دا چې سمستر تقریبا دی 90 days before تا ته وایي چې لکه ستا کلاس شروع کې 90 days نه دغه نه مخکې خپل پروسس شروع کړه خپل تاسو سره پیسې ولګي د امریکا ته پراته غوانه پاکستاني ورته ویل چې سکالرشپ باندې ومن سکالرشپ کې خو ما صرف هغه زګینا $6000 پې کړی $6000 جمع کړو او دا ارچا سکالرشپ ملاوي کنه ولته ته ملاوي شو ته قابل وي وس دا دغه د هر انسان خپل قسمت ته چې چاته دغه شي ما خو یونیورسيټي خپل دغه کله اپلای کړو او سره ایکسترا اپلیکیشن دغه نو دغه لپاره بس چې کله ما اپلای وکړه ما کله انټرویو کلیر کړه د یونیورسيټي خپل اف اس سی د کوم ځای نه کړو اف اس سی مې ډیر نه کړو پوره تعلیم مې ډیر کې حاصل کړل دی نه پیښور ته سزګی ته ها دولسمه پر سبق ډیر نه ویل ډیر نه راغله ته ملګری نه چې کوم نه راغله او تا اډمیشن کوم ځای کې کړو اول دلته مې میزوري یونیورسيټي اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي واشنگټن ډي سي کې څه کې دلته بیا چې یو سمستر تیر شو نو مطلب زما چې کوم میجر دی نو دا غي سره زما دا سيو چې نورم التاغه ریلیټډ لکه د یو سټوډنټ لپاره دا سی چې هغه کله یو سی پی ټي او او پی ټي نو او پی ټي چې کوم دی دا به پوسټ دغه کړی چې ډیګري نه پس کم مونږ ته د کسٹم فیلډ دي زمونږ ته 3 کال بیا ورک الاوډي او سی پی ټي چې کوم دی هغه به په ډیګري دوران چې کوم تا ته انټرنشپس ملاويږي د کمپنی طرف نه نو هغه نو په ډي سي کې او ورجینیا کې دلته بیا اپورچونټیز ډیر دي نیویارک ته خواته نیو جرسي نو هر ځای کې ځای انټرنشپ شم کولای او دا غي د لپاره ما هغه ځکه لګ ویټرن سټیټ ته ډیر ځت دی او دغه سټیټ ته کنزرویټیو په هر څه کې نو هغه د وجه هغه سټیټ نه بیا زما حالت ټرانسفر وکړ اته بیا ټرانسفر وکړ نو ډیر مننه دې کوم ثانک یو سو مچ خوشاله اوسې ژوند دې اوسې ګړندې اوسې او راځم انور کمال صاحب دا راته وای تاسو سمر کیمپ ذکر خو مو کو سمر کیمپ کې مطلب دا یو سړی دی هغه لامبوزن دی لامبو ولا خطر کړو خو وسره انګریزي مورځي نه امریکا کې راتلی شي ماشومان ته لامبو خو دلی شي دا هر څوک کولی شي کنه مطلب دا شي کنه صرف انور کمال صاحب کولی شي دا کمال سره دا انور کمال صرف یو هر یو انسان چې انګلیش ورزي آی کولی شي نور پکې اوس ریکوایرمنت نشته نو هر یو کاسه کولی شي اپلای کول دي سو انټرویو دی پکې سیمپل او تاسو سره سو سکیل پکار دي چې کم سکیل باندې تر ازه هغه سکیل چې ته ورته ټیچ کوي کته په سویمینګ کې راځي باسکټبال کې راځي والیبال کې راځي نو دا سکیل پکار دي و انګلیش پکار دي اپلای کول دي او هر ځای راتللی شي نو سمر کېم نه دا نور داسې اپورچونټی چې تاسو چې پاګه کې دغه سکیل یعنی پکار صحیح یعنی ته ایز ای او پی آر راتلای شم کې ته پدا کې تا دا سکیل نه دی پکار چې ته سویمر یې باسکټبال او فوټبال والیبال دا درځي کنه خالي ته بچیانو چې ټیک کار کولی شي نو ته امریکا ته راتللی شي ایز ای او پی آر هغه پروګرام کې صحیح دا سينورا کټګوري پکې ایز ټیچر ته راتللی شي کتا سره یو بیسټر ډیګري د 2
کله د ټیچینګ ایکسپیرینس پاکستان کې ایز ا ټیچر ته په ژوند ویزا باندې امریکا ته راتللی شي دراتللی شي دا به ما کیمرا خو کوله سمر څه شي دا کوم پروګرام دی یو پروګرام دی سمر ورک اینڈ ټریول یعنی سمر ورک کې ته راځي یو ټریول باکوي او کار باکوي نو په دا پروګرام کې دراتللی شي په داغه پروګرام کې تا ته اس سکل ضرورت نشته تا ته یو شی په کار دی چې انګلیش خبرځي انګلیش راتللی شي مسله ټوله د انګلیش ته کنه انګلیش موږ په امریکا کې په دیش کال کې زده غف لګو مله صدقه مې ټوکو د پاره انګلیش د رزینو مطلب دا دی چې دغه شانته او په دغه پروګرامونو کې تاسو راتلی شي ښه تاسو مخکې خبر وکړئ پلیز او بالکل بل یو داسې مشومي زمونږ پاکستان کې ډېر وی چې ډېر ښه انګلیش وایي خو زمونږ څنګه بلیو وی چې یاره امریکا ته تک ډېر ګران دی داسې د های سکول سټوډنټس کم وی دا پر ډېر اپورچونټی دی هغه راتللی شي په ژوند ویزا باندې په امریکا کې 6 منث یا یو کال تیر غولې شي خپل ټیم تیر غولې شي و دای ایزلی امریکا ته راتللی شي سوال دا دی هر سړی سوال دا کوي چې اپلای کله وکړو د ټول پروګرامونو چې کوم اول خبره دا دی چې ویب سټ ته وزټ وکړه هر څه انفارمیشن وګوره نو که سپیسیفیکلی دا سمر کیمپ ته پوسو کې چې سمر کیمپ کله اپلای کول پکار دی نو زه وایم چې په دسمبر کې په جنوري کې ته ویب سټ وزټ وکړه خپل اپلیکیشن تیار کړه انټرویو به درنه واخلي سکیل ورته شو کا انټرویو ایزیلی پاس کیږي د نه علاوه نور سیکنډ سیم ته لاړ شم او دسمبر په جنوري کې ته پروسس سٹارټ کولای شي باقي چې کوم پروګرامونه دي ایز ا ټیچر تر راتلو غواړي پاګه کې ډیفرنس منث وی یا ډیټس وی نو ابته اکارډینګ ګوره دا سه ایز ا سکول های سکول سټوډنټ راځي دا پر ډیفرنٹ پروګرامونه وی په ډیفرنٹ من کې وی نو ابا جست ویب سټ خالی کتل پکار دي ها معلومات مطلب دا پروګرامونه خډیر دي او کیسه زمو خلک خبر نه ته سم تاسو مطلب خلک سمره خبر دي د پروګرامونو سه دنه اس ډیر کم خلک خبر دي زدا سه وایم چې په دنیا کې د هر پېښه انسان امریکا ته راتللی شي هغه ډاکټر دی کا پروفیسور دی کا مزدور دی کا ټیچر دی کدا سه انسان دی چې سره اوس یا نشتا صرف انګلیش وردی بیا دا راتللی شي یعنی داسې خلک امریکا ته راتللی شي یعنی میل فیمیل د پاکستان نه چې صرف د بچیانو ټیک کار کوي شي او انګلیش وردی صحیح داسې خلک راتللی شي صحیح زه تاسو خبرې کوي زه کیمرا ګیر چاپیره تاوم د خلکوم د خلکو ته د خپل کتونکو تور خیمه چې د مختلف شکلونه مختلف خلک هم دی ویني چې دلته مصروف دي د امریکا سرخار دی دا مطلب دا دی چې دا ټول دلته په امریکا کې پیدا شوی لوي شوی یا دلته کې نه دی یا مور خپل دلته د دنیا د ګډ نه خلک راغلي دي او مختلفه موقع ځان لټولې دي نو هر سړی دلته راتلی شي نو مقصد مې دا دی دا نه چې طرف تاسو ته چې کوم نه د خلک درخوایم ګوره دا ایلیج کې مې دي کنه دام د بل زین راغلی دی خو دې دا پته وجه دلته ژوند خره دلته راغلی او دې خو ژوند پته کړي بدلته کې دی په ګرمه کې دی له دلته نه دا سیګل دلته تاسو لیدلی دا سره په جمی کې راغلی دلته کې انا او خمرېدار دغه دلته کې ناست دي وره د پاسه نو دا کیسې ډېر اپورچونټیز د موکیز تاسو ډېر من کوم جوان ویزا او دا جوان ویزا معلومات په کم ځای اخلي ځل وته بیا وای تاسو صرف لپټاپ واخلې ویب سټ با کولاو کې یا با دا CHI کلچر ہوم سټے انټرنیشنل ایجنسی دے ای ویب سټ با وزټ وکې په هر سبا پوښه یا بلار سے انټرنیشنل ایکسچینج اف نارث امریکا یو ایجنسی دی ویب سټ به وګوره په هر سبا پوښه یا بل ایجنسی به درته واخلم انټر ایکسچینج هغه ویب سټ به وزټ دا په امریکا کې دی دلته امریکا ویب سټ دا امریکا ایجنسیز دي ها مته دا دوکې لړکه خو پکې پیسې مې خو نه غواړي چې کوم د پروګرام فی ډیفینیټلی اخو به ورکړي فیس خو دی فیس خو مطلب دا نه چې څوک دی 1 کروڑ راکا څوک دی 10 کروڑ راکا اوس څه کم نه توي به تر نه چې پیسې نه وته چې 1 کروڑ راکا سټوډنټ باندې باندې لګم او نور کومه څه تاسو د خبره یا ساته دا څه ډېر دغه خو چې څومره خپل باندې او کې شنو هغه مر سیف یو دا دوکې دي کنه که څوک چاته دا وي نور کومه څه تاسو په ویزو پر سیستم ډېر پوي نو که څوک ته چې 1 کروڑ روپیا راکا امریکا ته بندرو غوته کې اختیار وته وي دا دروغ ورته وایي دروغ وته وي کنه تا بخیر چې زه چې 2 کروڑ روپیا راکا چې سټوډنټ ویزه باندې بوزم بالکل دا څه دا وزنه کنټری دروغ دي کوي اختیار بالکل دا خو دروغ دي اوس استرالیا د نو هغه تانه ایجنټ غواړي هغه وی چې ایجنټ نه بغیر استرالیا ته سټوډنټ ویزه ډېر بند دي ډېر حدا پورې بالکل بيخي دی سچ هغه ته سټوډنټانو پټیږي کنه بالکل اصل امر ډېر ځات سیوا دی بل خو مونږ زمونږ کې سټوډنټس خو بیانم دي خیبر پختونخوا سټوډنټان بین دي سوچ کا دا څوک وي دا ته کنده خلک هغه ځای وي دا استرالیا ګورنمنت چې هغه ویب سټ تلاو شنو ولته لیکلي چې خیبر پختونخوا چې کوم سټوډنټس دین ایکسکلوډ دي د ویزا کټګری نه خدین ایکسکلوډ دي مطلب دا بین دي خراشه کته دی دا پکې نه هم دا سوچ کا نور کمال څه دا څومره افسوس مقام چې یو ځای ته چې کم نه نو مثال په توګه وطن به سبق لتل غواړي او هغه بزانه سره جوړول غواړي نو هغه بین دی کنه دا تاسو غوا کېده او بل کس چې کم دی نو سی وتا
دا تاسو په دا مسیل لور چې کوم د انډیا نه راغلی ده او پسې هغه کاکی چې کوم د افریقې نه راغلی ده دا ټول خلک دلته راغلي ده بل چې کوم د یورپ نه راغلی دی موږ کوم د پاکستان نه راغلي دا مختلف خلک دي که نه د هر قسمه خلک ښه نو انور کمال صاحب تاسو وختینی خبره خپله هغه وکړئ تاسو چې کوله د جیوانو سره تړلې چې د پیسو سره تړلې نو که په ویزیټ ویزا راځې جسټ د امبیسي فی دی $185 ها که په F1 ویزا به راځې د انډسټري به څه فی وي او د ویزې به څه فی وي ډیفینټلی یا خو سړی ته په ویبسایټ باندې ښکاري په جیون ویزا باندې راځې فار ایگزامپل سمر کیمپ دپاره راځې دې لپاره چې کوم اپلیکیشن فی پکار وي تقریبا $650 یا $600 پلس ویزا چې کوم امبیسي فی دی هغه $185 دی باقي پکې 100 روپۍ نه لګي دا پاکستاني ته چې کنورټ کې هغه 1 لک یو نیم لک یا 2 لک روپۍ راځي او دغه داسې لکان وی چې جنکې وی چې بس لکانو ګیره بریت لا نه وی راختی شونډه نشي مور کالی خرڅ کا پلار ته جیدات خرڅ کا خو امریکا ته یورپ ته ولېګا او پیسې ورکند امریکا ویزا په پیسو نه مطلب 100% تاسو صرف د اپلیکیشن فیسونه دی او سرویس فیس دی غنه علاوه پکې نور پیسې پکې نه لګي لکه کروڑونه لکونه روپې په نه لګي زه وایم چې څومره سړی خپل جنون وي ته به ویزا ملاويږي نور په کروڑونو په اربونو باندې په سباندې په دانه ملاويږي زمونږ یو کلیوال دی هغه سره په اربونو کې دولت دی خو نو ورته یورپ رو روانو شو دا گاډي بم روان کو داسې برو روزون ورکمان بس خبرې مونږ الموس دوه صفات نه شوي کنه او داسې بس به تلار خیمه او زه چې زو په روپۍ باندې نه کېږي د امریکا ویزا ما ته ډېر خلک خپل میسجونه کوي چې څومره روپۍ د ویزا واخیستله نو په روپۍ باندې نه کېږي خپل باندې چې مهنت وکي او سرچینګ وکي لیپټاپ ته کېنه پروسس دی او عمل چې هغه عمل نه تیر شي هغه به د سړی ته ویزا ملاويږي داسې نه ده چې یو سړی وي چې بس په پیسو باندې او د سعودي او د دوبۍ کې حساب نه او ځینې خلک داسې وي چې د امریکای ویزا د سعودي او د دوبۍ د ویزې نه اسانه ده بالکل نه زه په یو کې پاکستانیان کمپلیټلی بند کړی دي اشاره سره نه ورکوي ها او بیا امریکا very good country چې ته یو as a genuine person راځي تاسو ویزا درکوي ایزیلی ویزا درکوي ایزی ویزا درکوي صحیح بس دغه کیسې دي انور کمال صاحب او موږ بس دغه لار بیا بند ده کنه موږ رائټ کو لیفټ کو موږ بس سیده زو سیده ولاړ شو موږ بس سیده زو او کنه موږ بس سیده زو بس سیده لار خې کنه سیده لګه وګدوي او کیسه دار ګران وي سیده لار او کاږي چې کم نه دا دوا چې کم کټګریز دي په اخر کې منشن کول غواړم چې یو پیار چې کم پروګرام دی پدا کې فیمیل ډېر زیات راځي ها زنانه سپیسیفیکلی د فیمیل دی ځکه چې فیمیل د بچانو ټیک کیر کولی شي پکې صبر وي دلته تاسو هم دغه خبره فیمیل خبره دلته په امریکا کې چې کوم سکولونه یې کنه کچات نه وخت پنځمه پورې اکثریت چې کوم استادان وي هغه خزي وي تاسو خبره وکړئ فیمیل ته پکې اپورچونټی ډیره تاسو خبره کوله او دا چې کوم پروګرام دی ایو پیار اگین چې کوم ما نمونه واخیستل هغه ایجنسی ویزیټ وکړه د ویب سایټ دی ته په هر څه باندې پوښې دی آلته په لیکلي باندې وی چې تاسو هیلپ ضرورت پې نو موږ سره کانټیکټ وکړئ نو په دا پروګرام کې دا سپیسیفیکلی د فیمیل لپاره دی په دا باندې د ټول دنیا نه فیمیل راځي او فیمیل د بچانو ټیک کیر کولی شي هغه خیال ساتلی شي ډېر ریسپانسیبل وي اس کمپیر ټو می دغه ته کې کنه د سایټ ته درګه خیر دی نو په دا پروګرام باندې فیمیل راتللی شي او یو بهترین پروګرام دی اشاره ولګه ها داسې فیمیل چې د لپاره نور څه داسې ښه چانس نه وي یا اپورچونټی نه وي نو دا پروګرام تاسو کتلی شئ او تاسو پکې راتلی شئ ما ډېر پکې جنۍ ولیدلې چې د یورپ نه پکې راغلي دي پاکستان کې د اویرنس بالکل نشته پاکستان نه ما نه دي څوک لیدلي خپل تاسو دا خبره یو سره خپل بیلټ واچو ما بیلټ لانجه جوړ کړه بس انور کمال صاحب تاسو خبره فیمیل خبره وکړه زه تاسو ډیره مننه کوم خبرې خو ډیره پاتې شوې او نور وخت بیا سره کوکه خیر او که څوک پوښتنه لري نو راته په کامنټونو کې ویلې شي او زه به دغه انور کمال صاحب تاسو جوابونه وي دغه شانتي توي به هم د جوابونه وي د سټوډنټ ویزه سره تړلې او توي وي چې زه پیج جوړوم بیا په هغه باندې خلکو ته معلومات ورکوم نو پیج لا پیدا شوی نه خیر چې دغه چې زیاتره دوکباز او دغه دوکونه بشینه خبره بالکل دغه شان نو زه خپل باندې لکه څنګه چې استرالیا کې زیات ایجنټس چې کوم د خلکو سره ډېر دوکې کوي خلکو ته پیسې درکوي داسې یورپ او دغه کې جرمني وغیره د امریکا پروسس داسې دی چې هغه په خپل سټوډنټ ته وایي چې څو پورې تا نه کړی تا کې چې دا ابیلیټي نه چې دا پروسس په خپله وکړي نو ته بیا د ویزې قابل هم نه نو چې څو پورې او د فراډز نه چې بچ کېدو لپاره زما دا دغه دی چې زه خپل یو دغه کولاو کوم چینل وغیره جوړ کړم او د ګایډنس لپاره سټوډنټس سمه ده ډېره مننه کوم ته ستاسو انور کمال صاحب تاسو خبره خو پاتې نه شوه چې کول وي
نه ان شاء الله نسته خبره. دا ډیره مننه، ثانک یو، خوشاله اوسې. بس هغه اشارې پکې هغه بیلټ نو تړلې، هغه ټنګه ټونګه جوړ کړو. نو بس دا غیر وجه ستا ډېرې خبرې مونږ نه ګډې وړ شو. ډرایوینګ هم کو، هوا هم وه، یخني هم وه. زه به خپلو ملګرو کې بخښنه هم راته کوی که نه، نن پکې د نور هم سترګه راایستې ده. نو دغه حساب سره همد دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ، ګړندي اوسئ. د لوی